د غریبۍ او پریشانۍ ختمېدو لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې شوي یو آسان ترینه وظیفه. زما عزتمندو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو. دغه صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله، زموږ په کور کې ډیره زیاته غریبي ده. په کور کې مو د رزق ټول په ټول اسباب بند شوي دي او صرف یو زوی مې و، هم وایي رانه مشرکانو په جیل کې بند کړی دی، هغې رانه قید کړی دی. او یا رسول الله، څه عمل راته وښیه چې دا زوی مې مره آزاد شي د مشرکانو د قید نه، او د رزق دا اسباب مو الله رب العزت کولو کې دا غریبي مو الله تعالی ختمه کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، وایي ته په الله تعالی باندې توکل وکړه او صبر اختیار کا، او ته لا حول ولا قوة الا بالله دا ډیره شروع کا، د دې په کثرت سره ذکر شروع کا. او بل روایت کې دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل، ته په خپلم لا حول ولا قوة الا بالله شروع کا، او خپل کور والو ته ووایي چې هغوی هم لا حول ولا قوة الا بالله دا د ډیره شروع کړي. نو دغه صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راواپس شو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خبره باندې عمل وکړو. په خپل لا حول ولا قوة الا بالله وظیفه ډیره شروع کا، او خپل کور والو باندې لا حول ولا قوة الا بالله د دې وظیفه شروع کا. نو څو ورځې دا عمل وکړو زما عزتمندو. څه وخت پس ناګهانه د کور دروازه وټکېده. دی رالو کور دروازې له، وایي من دق الباب، چا دروازه وټکوله، په دروازې باندې څوک یې؟ نو زوی ورته اواز ورکړ، وایي بابا جانه زیمه. د چې څنګه دروازه کوله وکړه، د دروازې مخې ته د زوی ولاړو. د دې صحابي د ډېرې خوشحالۍ نه د سترګو نه اوښکې روانې شي چې دا خپل زوی صحیح کو چې د مشرکانو جیل نه را آزاد شوی دی او خپل کور مخې ته ولاړ دی. دی ورته وایي بچیه دا څنګه ته را آزاد شوې د دوی نه او څنګه دلته راورسېدې؟ وایي بابا جانه صرف زه نیم را آزاد شوی، ما نه وروسته وګوره دا څه دي. وایي دغه صحابي چې د خپل زوی نه شا طرف ته وکتلو، وایي د اوښانو یو قطار ورپسې ولاړو، ښه ډېر اوښان د پسې ولاړو. دا صحابي چې وی هغه خوشحالۍ نه وی خپلو کپړو کې نه ځایېدو، بې انتها زیات خوشحال و. وی بچیه دا څنګه ته د دوی نه را آزاد شي؟ وی بابا جانه، وی نه چې څونه غیر مسلم او مشرکانو که نه، وی داسې د مرګ په خوب باندې ودو که نه چې اړو د ځان نه خبر نه و. وی ما وی چې راشه موقع نه فایده واخله. وی زه چې څنګه را روان شم د دوی نه که نه، دا اوښان راپسې په خپله را روان شول، دې اوښان راپسې را منډه که دی هم راپسې را روان شول. زه وی هغوی د پاسه را واوړېدم، خو لیکن هغوی ته بیخي پته ونه لګېده. نو دغه صحابي خو ډېر زیات خوشحال شو. وی د الله تعالی لاک شکر دی چې ته د دوی د قید نه را آزاد شوې، خو چې دا اوښان زموږ لپاره جایز دی او که جایز نه دي. وی راځه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه به تپوس وکړو. نو چې څنګه بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شول او ټوله قصې ورته بیان کا چې الحمدلله زموږ زوی د جیل نه را آزاد شو، خو دغه رنګ یا رسول الله د دوی سره اوښان راغلي دي، هغه خو د مشرکانو اوښان دي. نو وی دا زموږ لپاره جایز دی او که جایز نه دی. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل، وی دا اوښان داسې استعمال کا لکه څنګه چې ته خپل اوښان استعمالې، دا ستا لپاره مال غنیمت دی، ځکه چې دا د غیر مسلمو مال حال دی. وی دا مال غنیمت دی ستا لپاره چې څنګه استعمال کا. نو زما عزتمندو، تاسو سوچ وکئ چې دغه صحابي غریبو په کور کې غریبي وه، لوږه وه، د رزق اسباب بند شوي وو، هغه هم ولا الله رب العزت د اوښانو په صورت کې هغه لوږه ولا ختمه که، غریبي ولا ختمه که چې اوښان ورته میلاو شول. ځکه چې دغه ټایم کې اوښ په چاته میلاوېدل دا ډېره غټه خبره وه چې چا سره به اوښ وکنه دا به ډېر مالدار شمار کېدو. عام خلکو به دغه زمانه کې په خرونو باندې سورلي کوله، خو چې چا سره به اوښ موجود وکنه دا به ډېر مالدار شمار کېدو زما عزتمندو. نو چې دې ته دونه زیات اوښان میلاو شول نو دا به څونه ناګهانه مالداره شوي وي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې لا حول ولا قوة الا بالله دی چې شروع کو که نه نو څو فایدې ورته میلاو شوي. غریبي هم الله تعالی ختمه کا، په کور کې پریشاني وه دا هم ختمه شوه، او زوی په جیل کې و، د جیل نه دا زوی هم الله تعالی را آزاد کو. نو تاسو ته چې کوم قسمه پریشانی راځي که نه، لا حول ولا قوة الا بالله تاسو وایئ چې څونه درنه کېدی شي. په ورځ کې یو زر پیرې دا خامخا تاسو وایئ زما عزتمندو. نو پریشانۍ به هم الله رب العزت ختموي، غمونه مصیبتونه به هم الله رب العزت ستاسو ختموي، غریبي به هم الله رب العزت ستاسو ختموي، او مالداري به الله تعالی در نصیب کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا حول ولا قوة الا بالله دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. نو تاسو که غواړئ چې موږ ته د جنت خزانه میلو شي که نه، نو لا حول ولا قوة الا بالله شروع کوي زما عزتمندو، د جنت خزانه ده زما عزتمندو. نو امید دی چې انشاءالله تاسو به زما په خبرو باندې پوه شوي یئ، په خپل هم دا شروع کوئ.
او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم د لا حول ولا قوت الا بالله شروع کی د دې د فضیلت نزان خبر کی او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشاله باد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې وکاو. الله پامان.